زما نوم شاهجان دی او د مینای کلي اولبریم سره مې تعلق دی. جنرال کوسلن یم. د دې نوم خو دا د مشرانو وایي چې دا دلته کې یوه هندوه وه مینه وطني، د ګوپیچند مور وه، هغه د سولې باندې پاتې کېده. نو دا د هغې په وجه باندې چې کوم نه د دې مینه نه چې کوم نه مینه وطني دا مینې جوړه شوه. دې نه علاوه مینه چې دا نو تقریبا 35,000 آبادي ده او په دې کې تقریبا دوه قسمه خلک دي او 400 یو برمزی. په برمزی کې چې دی نو اولبریم، قدرخان خیل، کوز قدرخان خیل او نکي خیل دا اهم محلي دي. او په 400 کې چې کوم دی نو ایروبزي، جونه خیل، ابیب خیل، سیدالي خیل، مانی خیل دا اهم محلي دي. علاوه موږ سره مضافات دي چې پای کې اجخیل، شکرای، کمبرې، پورې کلی، قاسم آباد، کوتکاڼې، سوګندې دا زموږ مضافات دي. زما نوم محمد بلال دی، د مینای کلي ټونخیل محلې سره زما تعلق دی او تحصیل یوت کونسلر هم یم. تاسو بي ټي وي ته نو په مینای کلي ته په راتګ ما تیار کړی و. مینای کلي په 3 ویلیج کونسل ما مشتمل دی او دې نه علاوه تقریبا د مینای کلي 17,000 پورې لګبګ تقریبا ووټ دی. مینای کلی جی سوابي ټوپی روډ سره 5 کیلومتر فاصله کې دی او دا یو ډیر زوړ تاریخي کلی دی. عثمان د دې زوړ دغه عثمان په نوم باندې چې مینای، ټوپی، کوټه، بټاکړه، لکنابټ دا ټول عثمان بابا لوسی دي. دا کله یو یونین کونسل دی او اوس دا موجوده چې کوم وی سی سیستم راغلی دی نو درې ویلیج کونسل دی. وی سی 1 دی، وی سی 2 دی، وی سی 3. آبادی تقریبا کم و بیش 40,000 آبادی ده. خلک ډیر زیات پرامن خلک دي، ښه خلک دي د مینای او د زیاتره گزاره زموږ د خلکو په اورسیز باندې دا ټول فارن کې دي او ماشاءالله د خلکو لایف ډیر ښه دی. په دې چې ټول ډیر محنتي خلک دي، ټول میډل ایسټ کې دي، په یورپ کې دي او په ټوله دنیا کې زموږ خلک دغه کې خپل بزنس کوي، نوکرۍ کوي او ډیر ښه ټایم یې تېرېږي. تعلیم زموږ په کلي کې جی تقریبا پرایمري سکولونه، ګورنمنټ پرایمري سکولونه تقریبا 9-10 پرایمري سکولونه دي او دغسې پرایویټ سکولونه دي چې زما سره خیال دی 8-9 پرایویټ سکولونه دي او د ورسره خوا کې ومن یونیورسټۍ باندې کار روان دی. هغه به انشاءالله راتلونکي کال کې تیاره شي. ورسره یې سره جوخ دغه جوړېږي، ګرلز کامرس کالج جوړېږي، هغه به هم انشاءالله راتلونکي کال کې تیار شي. د خیره نو د تعلیم ریشو زموږ په کلي کې ډېره زیاته ده.
خطاب نوم دی محمد خطاب پی ټی آی سره تعلق دی او ضلعي سټاپ کې سینیئر نائب صدر جوائنٹ سیکرټري مختلف عہدو باندې مې د پټای کار کړی دی او تاسو خبر تاسو کې د چینو باره کې دا ډیر زیات خپل تاسو ته او انټرېسټینګ تاسو ته او دا تقریبا په ټول عثمان کې دا خبره مشهوره ده او د مشران نه یو روایت را روان دی مشران ته کوم ځای سټپ وای دا خبره راځي چې را په مینه وړو کې غلا وغه او دلته دوه ملنګانو چې غي څه لګونې سات لون رضل اغلی سټې کړو په مینه د اون نه دا ډېر مشهور دی چې لکه ډېر زیات مهمان نواز خلک دی په ملما ډېر زیات ملما ډېر قدر کوي دا غي ډېر زیات قدر شو ډېر مهمان نوازي شو نو غي ډېر زیات خوشاله چې تلنه هغه دواړو ملنګانو وی چې را مینه له سکرټ ورکول غواړي دی خو دا ډېر خلک دی دا خبره بیا ریپیټ کوم چې لکه یو روایت تر روان دي ضروري نه چې دا حقیقتي خو لکه ډېر لکه هر خپل باندې دا خبره ده نه یو ملنګ مینه ته دوا وکړه چې مینه کې به د نن نه بس کریمینل کس لکه زیات تیر نه پاتې بدن سړی به نه پاتې کېږي که څوک چاته نقصان نه صحیح یا داسې کسي چې هغه لکه روانکار سړی نو حقیقت دی چې تر ننه پورې که په مینه کې خپل کس داسې راغلی دی چې هغه رواني شروع کړي دي یا د بهر نه څوک راغلی دی هغه ته د هغې سزا میلاو شوې ده هغه بالکل لکه مده یا چا د لاسه مړ شوی دی یا اوبه وړی دی یا شاټ بجلی نیولی دی خو بهرحال دا دغه ملنګه یو دوا روانه په دې وجه مینه یې تر ننه پورې ډېر ښکلی ورمن ملک کلی روان دی دویم ملنګ سیټ ګفټ دا و چې هغه وایي زه مینه له یو داسې ګفټ ورکوم چې دی به پرې اوړې او جنې دواړه مزې کوي نو هغه وایي خپل ډانګوری د چینو به تاسو به تللي لپاره ایریا چې ده کوم ځای چیني راځي دلته خپل ډانګوری ښخه کړه چې راوباسي له هغې نه اوبه راووتې چیني اوس ښې ګڼې شوي دي خو د دې اوبو د ټولو بهترین خوبي دا چې دا په دې زه نه وایم چې پاکستان کې چېرته د داسې کوالټي د اوبو کې چې جمع یخ جمع په جون جولای کې دا اوبه داسې ګرمې ته به چې چا په اور ګرمې کړې دي او اوس خو لکه کور کې باترومونه شته پخوا به دا ټول خلک دلته کې لامبل الله د جبې ته د چینې ته به ته نه به په جمع کې داسې دغه وي ګرمې وي چې ایبو لامبل نو ریلیکس پشله لګا سړي به ختمه شوه او په اوړي کې دا داسې یخي ته به چې بره پکې چا واورې چولې دي چې څومره موسم ګرم دا یخ رابهیږي دا ډېر لکه دوم چې د الله تعالی که دا روایت دروغ دی که دغه دی خو د الله تعالی په مینه ډېر لوی احسان دی او دا سیکانو د وخت کومه تاسو وکړه او ډیر تاریخي پته لګی نه چې 4000 3000 مخکې دا کسي جوړ شوی دی دا او د مطلب دیوالونه وشته ول به کوله پروت هم بجراتلو او دې کې دا وبدا هغه وخت موجود دی او ډیر زوړ تاریخي کوی دی زما نوم اسفندیار دی او زه مینه کلي سره تعلق ساتم زموږ په کلي کې یو مین غټ ګراوند دی چې چینو نوم مشهور دی چینو ګراوند هغې کې کرکټ هم کېږي فټبال پکې هم کېږي او هاکي پکې هم کېږي او بل مین غټ ګراوند دی زموږ غټ نه دی خو لکه زموږ د یو ډېر مالي ګراوند دی چې پای کې کبډي کېږي او مخه پکې کېږي او کرکټ پکې کېږي
بالکل زما خپل یوت ته زما دا میسج دی چې دوی په خپل تعلیم باندې د فوکس وکړي او د تعلیم نه بغیر ترقي نشته په دنیا کې دینی تعلیم او دنیایي تعلیم دواړه د حاصل کړي چې دوی د دوی دنیا هم ښیي او د دوی آخر هم ښیي او د ملک په ترقۍ کې چې دوی پوره خپل رول د خپل کردار ادا کړي د ملک په ترقۍ کې په دې چې راتلونکي وخت کې به دغه ځوانان د دې ملک باغ سنبالي نو چې دوی خصوصي په خپل ایجوکیشن باندې خصوصي فوکس